کار د هغه چا نه چې په زړونو بادشاهي کړي بعضې خلک خو د بل د غاړې غوړ شي. زه زمونږ صدر صاحب چې د فوټبال میچ دی هلته کې ځي له هغوی له دعوت ورکوم چې ستاسو سره مخاطب شي. جناب علي محمد خان صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل خټک صاحب، زما نور مشران ارشد صاحب، علي محمد سار صاحب او تاسو معزز مرګرو مشرانو کشرانو، السلام علیکم. نن چې دا کوم پروګرام شوی دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام دی او حقیقت ته دی دغه شان ګیدرینګ، دغه شان ناسته پاسته، دغه شان د دې سره رولیم سیوا کیږي او داسې خلک چې یاره خلک دا فیسبوک یادوي چې یاره دا خلک یو کوي اکثر که تاسو وګورئ نو چې یو ملګری 20 کاله مخکې پکې را پیدا شي. دغه شان دا پروګرامونه چې کوم دي نو هم دا ډېر مخکینی زاړه خلک چې کوم دی هغه یو کوي، زاړه یاران دوستان لکه خټک صاحب غونته کې کس زه د هغې په مخ کې وړوکی لوی شوی وم او زما د والد صاحب ملګری دی، خو هغه خټک صاحب دا دی نن زه د هغې سره ناست یم، د هغوی یو کشر یم. نو دا پروګرامونه دا ورورولي سیوا کوي، دا ورورولي چې کوم دی دا اوږدی. نو امید ساتم چې دغه شان دا پروګرامونه به جاري. د هغې نه مخکې د هغې نه پس زه خپل تنظیم د ملګرو ته مبارکباد پیش کوم کوم چې عهدې نوي شوې. نو انشاءالله امید لرم چاته چې کومه عهده میلاو شوې ده دا به ډېر په احسن طریقه سره چلی او الله دې هغوی له توفیق ورکړي. باقي زه خپله باندې مې یو پولیټیکل ورکر یم، مخکې ما ذکر کړی او زمونږ د اکټیویټیز حقیقت ته دی دا ډېر زیات پالیټکس په ټولو نه ګران کار سیاست دی. نو هغې کې دا ده چې لکه اوس دا دلته ستاسو سره ناست یم او پروګرام میچ دی هلته او دا رنګونه کوي چې یاره هلته راشه، خو بیا هم ستاسو سره زما مینه ده او دا داسې محفل دی چې یاره دا زه په دې کې ناست یم نو ما ته خپل والد صاحب مخې ته وي، ما ته زه دا ویم دا لکه دا زه د هغې په دغه ناست یم که نه په ځای باندې، نو دا ما ته د زړه نه ګران دی او انشاءالله تعالی امید دی څومره هم زمونږ نه کېږي د یو پولیټیکل ورکر. مخکې ما هلته ذکر کړی ارشد صاحب ناست دی زمونږ ملګری دی پولیټیکل ورکر دی. دوی مونږ 3 کسان نومونه د کړي کسان خو مونږ خیر ډېر ورکړي وو، الله ګواه دی کسان مونږ ډېر ورکړي وو، خو هغې کې د حکومت کرایټیریا و داسې چې 3 کسان یې دې واغسته. نو انشاءالله مونږ خپل کوشش بیا هم نه دی پرېښی، که حکومت زمونږ تلی دی نو هلته چې کوم افسران ناست یا ټول زمونږ اشنا دي انشاءالله او امید لرمه چې یاره په دې کې زمونږ د ملکڼ زیات کسان پکې وشي، زمونږ شاعران، زمونږ ادیبان، زمونږ ګلوکاران، زمونږ چا چې خواز دی اسلام رور دلی دغه شان انشاءالله زمونږ هغه رور ناست دی. نو دا انشاءالله امید دی چې دا ټول پکې مونږ واچو او دا زمونږ علاقه ده، زمونږ په وس کې زمونږ په لاس کې به یو کار انشاءالله مونږ به کوو او مخکې هم د دې علاقې دپاره زمونږ چې څومره وس شوی دی د وس ته لاندې مونږ هر څه کړي انشاءالله او آینده به هم کوو او دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ دا شاعران ملګري، زمونږ د ادیبان ملګري، زمونږ دا ګلوکاران ملګري، دا ټول زمونږ یو تړه ده، یو ورورولیم ده. نو انشاءالله مونږ به یو ځای یو، ما به چېرته هم تاسو خپل د ځانه وروسته نه جدا به مې نه انشاءالله د ژوند په هر موړ په هر مشکل الله دې نه راولي انشاءالله ستاسو سره به د یو کارکون، د یو ورور، د یو کشر په حیثیت زه ولاړ یم. ډېره مهرباني.